قدرمنو دوستانو سلام او ښې چارې. آیا په اسلام کې د ټای یا د نیکټایي کارول او اچول حرام دي؟ موږ او تاسو ټول په دې باور یو چې قرآن کریم زموږ او ستاسو د عقیدې، شریعت، قانون، اخلاقو او تاریخ اولنی او اساسي سرچینه او ماخذ دی. د قرآن کریم د 30 سپارو په هیڅ آیت کې د ټای یا د نیکټایي یادونه نه ده شوې. البته یوازې 14 محرمات راغلي دي چې په هغو کې شرک، زنا، قتل، سود، نور شامل دي. ټای پکې نشته. دویم مصدر یا سرچینه د حدیث د پیغمبر علیه السلام دی. ما تیر 3 ورځو راهسې په هیڅ حدیث کې، حتی کمزوري او ضعیف حدیث کې هم ما د ټای یا د نیکټایي چې عربي کې ورته ربطة العنق وایي ما پیدا نه کړله. دریم زموږ او ستاسو د احکامو سرچینه اجماع د امت دی چې په هغې کې چې کله موږ اجماع د اهل سنت والجماعت وایو نو 4 ستر امامان مو اول ذهن ته راځي: امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل او همدارنګې د اهل تشیع ستر امام جعفر صادق او په څنګ کې شیخ الاسلام ابن تیمیه. دوی په هیڅ ځای کې د ټای یا د نیکټایي یادونه د دوی په احکامو کې او په کتابونو کې نشته. د ټای تاریخچه ډېره اوږده نه ده بلکې یوازې 400 کاله ده. په 1430 میلادي کال کې د کرواتیا یو عسکر، کرواتیا د بالکان د هیوادونو د شرقي اروپا پخوا د یوګسلاویې برخه وه، اوس یې مستقل هیواد دی. دلته یو عسکر د جنګ نه وروسته چې جنګ یې ګټلی و، هغه په غاړه کې یو سور دسمال واچو، د ټای شکل یې درلوده. بیا لږ وروسته فرانسویانو هغې ته یو نوی بڼه او ماډرن شکل یې ورکړ. دغه ټای لکه زما په غاړه کې ګورې دا ورنه جوړه شوه، بیا اروپا، امریکا او ټولې دنیا ته خپره شوه. یعنې دا چې د دین سره یې تړاو نشته، د مذهب او د کلیسا نه د باندې یو عسکر په خپله غاړه کې اچولی و. تاسو ته معلومه ده چې همدا اوس په نړۍ کې تر ټولو لویه دین د آسماني ادیانو څخه هغه مسیحیت دی. د مسیحیانو شمېر په دنیا کې 2.7 میلیارده دی چې د ټول نړۍ د نفوس 10 سلنه تشکیلوي. دوی په 3 ډېر لویو فرقو یا ډلو باندې ویشل شوي دي. اوله یې کاتولیکان دي چې مرکز یې په ایټالیا کې دی، روم کې. تاسو کله هم لیدلي دي چې پوپ یا پاپ کله چې خطبه ورکوي هغه دې په غاړه کې ټای اچولی وي؟ تاسو کله لیدلی دی؟ لطفا عکس ما سره شریک کړئ. دویمه لویه ډله هغه پروتستان دي چې هغوی ډېره برخه یې په امریکا، انګلستان او جرمني او نور دنیا کې دي. تاسو کله لیدلی دي چې کوم قس یا راهب چې په کلیسا کې خطبه ورکوي او هغه دې په غاړه کې ټای اچولی وي؟ درېیمه لویه فرقه یا ډله یې د ارتودوکس ده چې دوی په یونان، روسیې، مصر او د منځني ختیځ په نور عربي هېوادونو کې دي. ما هېڅکله نه دي لیدلي، ځکه هلته ما تحصیل کړی، زه ډېرو ځایونو ته تللی یم. ما هېڅکله هم د دوی د مذهبي راهب یا د کلیسا موږ ورته په اصطلاح امام په غاړه کې ما کله نه دی لیدلی. نو دا معنا چې د ټای د دین سره ارتباط نه لري. که خبره د شباهت او ورته والي وي نو د مکې او د مدینې د حرمینو شریفینو پولیس او امنیتي چارواکي او همدارنګې تېره ورځ موږ تاسو ولیدې چې په کابل کې د واورو د ترافیک یو افسر په واورو کې ولاړ دی، ښایسته دریشي اغوستې ده او پیکداره خولۍ هم په سر ده او خلکو سره همکاري کوي چې کور یې آباد. نو که شباهت خبره وي نو بیا ولې موږ دریشي اغوندو؟ او البته که چیرې د خبره د مخالفت د غربي کلچر سره وي بیا دا خبره وزن لري، په خپل ځای صحیح ده. که څوک یې نه خوښوي دا د هغوی خپل حق دی. خو قرآن کریم په لباس ته تقوا ویلی دی، بهترین لباس تقوا ده. او د دې مبارک آیت ترجمه په خپله په صحیح حدیث کې ده. رسول علیه السلام فرمایي التقوا ها هنا، 3 ځلې خپلې زړه او سینې ته لاس ونیو چې تقوا دلته ده. تقوا، پرهیزګاري، انسانیت، اخلاق، صله رحمي، عاطفه ټول دلته دي. 3 ځلې دا خبره تکرار کړه. نو ویلی شو چې ټای سلیقه ده، لباس دی، ذوق دی او سټایل دی. د دین سره زما په فکر هېڅ ارتباط نه لري. البته زه باید دا په صراحت سره ووایم چې زه نه مفتي یم، نه شرعي عالم او نه په دین ډېر پوهېږم. څومره به ښه وي که موږ کلچر د دین په خوم کې رنګ نه کړو او دین ته د کلچر چپنه ور وانغوندو. مینه او مننه، ملک زی.